بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. صدق الله العلي العظيم. تولد الشريف وياس اللهم صل. یو داسې یو کار دی چې ډېر انسانان په هغه سره د هلاکت و کندې ته لویږي، چې هغه سحر، کهانت او نور داسې علمونه دي چې هغه تړلي د سحر، جادو، منتر او نور داسې شیانو سره تړلي دي چې هغه اعضاوي شاخلې د سحر بلل کېږي، مقدمې د سحر بلل کېږي. الله جل وعلا شانه فرمایي چې وما يعلمان من احد، اخبارو قصص راځي چې هاروت او ماروت په دې کې اختلاف دی، څوک پیدا انسانان و او څوک وای ملکی وي، خو د دې د سحر علم ازدو خلق به ورته راتلل چې موږ ته دغه علم راوښیو، نو دوی به دغه تعلیم چاته نه ورکوي تر څو به خپلې غاړې ورته خلاصې کړلې. وما يعلمان من احد، تعلیم به نه ورکوي یو چا لره، حتی یقولا دوی دواړو به ورته ویل انما خبره خاص دا ده بله نحن مشتی فتنة، مش فتنه یو، عذاب یو، خو فلا تکفر مه کافران کېږدي په زده کړه سره د سحر، خو دوی به باک نه کوي. فیتعلمون زده کړې به یې کولې منهما د دې هاروت و ماروت څخه ما هغه شیان یفرقونه چې جدایي به راوستل، فرق به راوستی به په هغه شي سره، په هغه سحر سره، بین المرء و زوجه، په منځ کې د ښځې او میړه ده. سحر به په وکړي، ماینه و میړه به سره جدا کړي، خو بیا هم هر قسم سحر چې وي، جادو چې وي، وما ندي هم دی بضارین به من احد، دا که دا زده کړه چې د سحر کوي دی ضرر رسونکي یو چا لره نه دي چې چاته ضرر ورسوي الا باذن الله، چې ضرر رسوي هغه په اذن سره د الله جل وعلا رسي. ويتعلمون دی بس ذکر کولې د دې هاروت و ماروت څخه ما يضرهم، هغه شی به زده کوي چې دې ته ضرر رساوه، ولا ينفعهم او دې ته نفع او ګټه نه کوله. اوله خامخا قد په تحقیق سره علم دی پوه چې له خامخا من هغه څه چا اشتراه چې معنا راینوي دغه سحر، کودي، جادو، ما نه به وي له دې کس لره فی الآخرة من خلاق، په آخرت کې یو نصیبه او برخه. کم انسانان چې د سحر و جادو و کودو زده کړې کړې ده، دوی لره په آخرت کې نصیبه نشته، ولې په دې جادو و کودو سره دوی د مسلمانانو کورونه ورخرابوي، مسلمانان په شر اچوي، مسلمانان په ناجوړي کوي. د سحر عمل چې دی دا د کفارو عمل دی، دا زموږ په نبي صلی الله علیه و آله وسلم باندې هم کفارو سحر کړی دی. نو مسلمان هیڅ کله سحر ته نه نږدې کېږي. هندوان، یهود، نصارا، آتش پرسته، بدپرسته کافران هغه د سحر و جادو سره ډېر تعلق لري. دا اوس په امریکا کې یو مذهب دی چې ډېر پر مخ هم دی او ډېر دنیاداره خلک پکښې کې دي، دوی د شیطان عبادتونه کوي، خو ټوله د دې هغه دعوت چې دی، جلبېده چې دی، هغه ټوله په سحر سره دی. په سحر سره خلک را جلبوي خپل دې ګوند ته، دا خپل مذهب ده، دا دی وایي چې دا یو داسې مذهب دی چې په دنیا کې یو دین دی، هغه ټوله پکښې داخل دی، خو اصل یې چې دی هغه شیطان دی، د شیطان عبادت دی په دې کې، او دغه سحر و جادو ده چې خلک په دې باندې غولوي، په دې خپل دغه کې داخلوي، او د دنیا ستر سرمایه‌داره ګرځوي په دغه کې.
نو دی وایي چې زموږ مخ ته هېڅ ډم نشته چې زموږ مخه چې ډم کړي غیر د اسلام څخه، غیر د مسلمانانو څخه. او ساحر چې سحر زده کوي علما لیکي لابد ان یکفر، لابد ده چې دی به خامخا کافر کېږي. ځکه ولکن شیاطین کفروا، شیاطین چې دا خو کافران دي، یعلمون الناس السحر، ورښودنه کوي، تعلیم ورکوي خلکو لره د سحر ور زده کوي. دا د سورة البقرې یو سلو دوهم لمبر آیاتونه. نو سحر چې دی دا مضموم دی، دا سړی هلاکوي. زموږ جامعې کې مسلمانان سته نن ورځ دی کوډي کوي، سحر کوي، جادو کوي په مسلمانانو باندې. یا ښځې ورته راځي د ښځو څخه پیسې اخلي د دې په مقابل کې مسلمانانو په مابین کې تفرقې راولي، مسلمانان په عذاب اخته کوي، مسلمانان په ناجوړي کوي په خپل سحر او جادو سره. نو علما لیکي فترا خلقا كثيرا من الضلال، وایي ته به وینې ډېر خلک د ګمراهانو څخه يدخلون في السحر، دي ځانونه په دې سحر کې داخلوي، ويظنون حراما فقط، د دې دا ګمان وي چې دا سحر مازې حرام دی، وما يشعرون چې انه الكفر، دی په دې شعور نه لري چې دا سحر که سره کفر دی. او دا چې دی په سحر کې ټوله کلمات مجهوله نامعلومې کلمې پکښې ذکر دي، اکثرها شرک و ضلال، اکثر کلمې شرک او ضلالت. او جزا د ساحر وایي څه شي ده چې دا ښځې ورځي او دی سحر ورکوي، القتل و مرګ دی. د ساحر جزا بس مرګ دی، بس په دا سر بیا حکومت پې ټینګوي بس یې ولي، لأنه کفر بالله، دا هو کفر دی په الله جل وعلا سره. ځکه حضرت نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي واجتنبوا سبع الموبقات، ځان ساتي د هلاکونکو شیانو څخه. دا هلاکونکو شیان یې ذکر کړل، یو د دې څخه السحر، سحر یې ذکر کړ چې سحر چې دی دا یو انسان هلاکوي، د هلاکت کندې ته ورغورځي. باید یو مسلمان ځان وژغوري، ځان داخل نه کړي په خسارت کې د دنیا او آخرت. هغه ساحر دی، کافر سوی دی، اوس نو بل څوک هم روان دی د دې ساحر څخه شان اخلي، هغه د آینده مغیبات پټ شان ورته وایي، خو هغه حقیقت هم نه لري، یا شیطاني شان ورته وایي، دی یې باور او تصدیق پکوي. 40 ورځې د دغه سړي نه پرسې کېږي نه پرسې کېږي، د دې ښځې یا نارینه. او د هغه رقم نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی، حدیث دی امام ترمذی را نقل کړی دی چې حد ساحر ضربه بالسيف، حد ساحر وهل فتر سره دی سر به سړی پرېږدي. او بعضې علما لیکي چې دا د صحابي مبارک قول دی. یو بل صحابي وایي بجاله ابن عبده نومیږي، امام بخاري دا قصه را نقل کړې ده چې موږ ته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو خط ورسېدی، موږ ته یو خط رالی چې دی شهیدیږي. عمر رضی الله تعالی عنه در دغه یو کال مخکې موږ ته خط رالی، داسې لیکلي وه چې اقتلوا كل ساحر وساحرة، مړه کړئ هر ساحر چې نارینه وي او هر ساحره ښځه چې ښځه وي سحر کوي، دا مه پرېږدئ ژوند کې، وژنئ. او د حق څخه د روا شیانو څخه سحر، کهانت، کرکه، دا شیان نشته. او دغه رقم بدپالي چې خلک کوي، چې پخوا به یو مرغه والبوتي، که به رسته طرف ته ولاړې بس د نیکپالي پکول، که به چپه طرف ته ولاړې د شومیت پکاوه،
په اسلام کې سحر، کهانت او کرکه بدپالي دا ځای نه لري. او حضرت علی کرم الله تعالی عنه وای الکاهن والساحر کافر، دا که کهانت کوي که سحر کوي دا کافر. دا سحر چې لیکي کاهن هم دغه دی چې غیب شیان درته وایي، ته به په آینده کې داسې به در وسي، داسې به در وسي، داسې بسې، داسې بسې، یا ښځې وبېروي، بس وایي راکه وایه، وایي دغونه روپۍ راکړه. نو بیا کفریات، شرکیات، دا کلمې په دې کې ورګډې کې په قسم قسم شانو یې لیکي. نو دغه شان چې دا د اسلام د دائرې څخه انسان خارجوي. نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وایي 3 نفر لا يدخلون الجنه، دی به داخل و جنت ته نس: مدمن الخمر، شرابي دوامدار، وقاطع الرحم، چې څوک قطع د وسیلې رحمي کوي. موږ دا ښه صوفیان وي، ښه لمونځونه کوي، مګر د خپل خور سره دښمني کوي، د خپل ورور سره دښمني کوي، د خپل اکا سره دښمني کوي، د خپل کور د غړو سره دی په دښمني باندې اخته وي. دی جیب یې ډک وي، هغه هېڅ شی نه لري، هېڅ وسیلې رحمي نه ورسره کوي. نو دغه قطع د وسیلې رحمي چې یو څوک کوي د خپلو دوستانو سره، چې د هغه وصل د ده د پلار په وجه راځي، خو دی هغه قطع کوي. د ده وصل د ده د مور په وجه راځي، ماما دی، انا ده، دا دی دا قطع کوي. او 3یم سړی چې جنت ته نسي داخلېدلی ومصدق بالسحر، تصدیق کوونکی د سحر. یو ساحر سحر ورته کوي او دی باور او تصدیق باندې کوي، دغه باوري د ساحر هم وایي جنت ته نسي داخلېدلی. او که یو څوک وي، یو څوک ناجوړی دی، یو چا سحر سوی دی، نو دا دې وایي ښو علماو ته ورسي، او هغه خلک چې په دې کار کې ښه مهارت لري، لکه سیدان مبارکان چې د دې یو لفظ د قرآن در باندې ووایي دستي په انسان کې اثر راولي، خدای پاک یې په خوله کې اثر یښي. نو ښه سیدان، ښه علماو ته چې هغه په خپلو تعویضو، ساشتو، دمو کې اسماء الله کاروي، د قرآن آیاتونه کاروي، د حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشادات او دعاګانې کاروي، نو دا کې بیا بدیل نشته. دغو خلکو ته باید سړی ورسي د خپلو مشکلاتو لپاره، نه ساحر و کوډګر و جادوګر. ځکه حضرت نبی صلی الله علیه و آله وسلم د مول امام حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما په داسې الفاظو سره: وَالْأُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّةٍ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ. دا کلمې به نبی صلی الله علیه و آله وسلم پر امام حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما باندې ویلې. نو داسې قرآني شان چې دي دا جائز دي، په دې کې کومه بدي نسته. او دغه کهانت چې دی او بعضې شیان د دا نجومګرۍ څخه دی، د لکیاتو څخه رااخلي، دا ټوله د بې علمۍ و په تاریکه کې ویشتل دي، په شي خبر نه دي، د ځانه خبرې کوي. ځکه د سورة الاسراء 14 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف، علماء لیکي لا تقل ما ليس لك به علم، موایه خبره مکو په هغه شي سره چې تا سره علم نه وي، د هغه پټ شی دی، د مغیباتو څخه دی، او ته په نجومګرۍ و کهانتو باندې د هغه څخه ته بیان کوي. او یا داسې وایه چې ما اورېدلي دي خو هغه ته اورېدلي نه وي، دا شی ما لیدلی دی خو هغه تا لیدلی نه وي،
په دې ښځه عالم یم خو په هغه ته عالم نه یې، نو په دې کې ته خبره مه کوه. خدای پاک فرمایي ځکه ان سمع دا اورېدل ستا قوای سامعه والبصر قوای باصره چې دید پکې والفؤاد او زړونه د انسانان كل اولئک کان عنه مسؤولا. نو هر یو د دغو څخه هغه مالک که د غوږو دی که د سترګو دی که د زړو دی سوال کرده شده. الله جل وعلا سوال څنګه کوي؟ که دې غوږونه باندې کهانت د کاهن پر خبره چې غوږ نیولی و، د نجومګر په خبره چې غوږ نیولی و، د ساحر پر خبره چې غوږ نیولی و، خدای پاک ته دې سوال دسه کوي. او یا دې خراب خبرې په اورېدل، او سترګې چې دي په سترګو دي خراب شان کتل چې هغه تا ته روانه و، د سحر ته کتل، کهانت ته کتل، دا شان چې دي او نور هغه چې پر تا باندې خدای پاک حرام کړي چې ته خپلې سترګې پټې کړي. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ووایه مؤمنانو چې دوی خپلې سترګې پټوي هر هغه شي څخه من لا یحلو چې دوی ته روان وي. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، ووایه مؤمناتو ښځو لره چې دوی هم خپلې سترګې پټوي و هغه شي څخه چې دوی ته روان نه دي. نو ځکه چې الله جل وعلا د دې سوال دسه کوي. او په زړو کې مؤمنان د بدو خطراتو وساوسو څخه منع دي. بد فکرونه به سړی نه کوي، بد سوچونه به سړی نه کوي چې به بدو سوچو بد فکرو په وجه باندې اخر پای د ده څخه یو عمل صادریږي چې هغه خراب عمل وي. نو په زړه کې به تصدیق د کاهن نه کوي، په زړه کې به تصدیق د ساحر نه کوي، او په زړه کې به تصدیق د نجومګرو نه کوي، د کوډګر دا به نه کوي. که دې وکړي الله جل وعلا د دې سوال ستاسو کوي. ځکه چې دا ټول په غیبو خبرې کوي او په غیبو باندې دي خبرات دار نه دي. ځکه الله جل وعلا شانه فرمایي د سورة الجن 26 نمبر آیات دی عالم الغیب، الله جل وعلا خبر په پټو سره دی. فلا یظهر علی غیبه احدا، نه خبروي نه ظاهروي پر دې غیب باندې هیڅوک الا من ارتضى من رسول، مګر هغه چې خدای پاک راضي وي د خپل رسولانو څخه خپل رسول په یو شی باندې خبر کړي. لکه اوس جنت دی، دوزخ دی، دا د مغیبات څخه دي. موږ ته نبي صلی الله علیه وسلم د دې ټولو بیان کړي، الله جل وعلا دی خبر کړي. نو دغسې په مغیباتو باندې عالم الله جل وعلا دی. کاهن وایي زه یم، ساحر وایي زه یم، نو دا دی دروغ وایي. او دغه رقم بعضی مغابات غیبی شان چې هغه جزئی عطایي ورته ویل کېږي. الله جل وعلا یې خپلو دوستانو ته چې اراده یې وسي خوښ یې وسي ورکوي. بعضې اولیاو څخه بعضې خبرې صادرې سوي دي چې هغه حق وي، سمې وي، خو دا د الله جل وعلا له طرفه څخه دته خبرتیا پر هغه باندې ورکول سوي. او دا غرقم نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، امام ابو داود دا حدیث را نقل کړی دی، حاکم را نقل کړی دی، وایي که څوک عراف ته رالی، دا کتنې والا وایي پلانکي د څه غلا کړي دي، او کاهن ته رالی چې هغه غیب وینا ورته کوله، فصدقه تصدیق یې وکړي بما یقول، په هغه شي سره چې دا کاهنو کتنې والا یې ورته وایي فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم، اې د کفر وکي په هغه شي سره چې نازل شوی دی چې قران دی پر محمد صلی الله علیه واله وسلم باندې. نو دا دغنه لوی عذاب دی. نبی صلی الله علیه واله وسلم فرمایي چې الله جل وعلا فرمایي حدیث قدسی دی چې هر څوک سهاروي، بعضی په ما سره مؤمنان دي او بعضی په ما سره کافران دي. باران الله جل وعلا وکي دی وایي مطرنا بنو کذا و کذا، باران وکي پر موږ باندې د پلانکی قوم خلکو پلانکی، هر قوم ځان ته یو ستوري درلودي چې دی به عبادت کاوه. نو دی ته په لجونګرۍ کې دا شی به معلوم کړي وای د پلانکی قوم پر موږ باران وکي. نو دا خدای پاک وای دا کافرم بي په ما سره کافر. او مؤمن هغه څوک دی من قال مطرنا بفضل الله ورحمته،
باران اوس پر موږ باندې په فضل د الله جل وعلا او په رحمت سره د الله جل وعلا پر موږ باران وورېدی. هیڅ چا باران ورونکی هیڅوک نه دی، خو دا هغه د مشرکین د مکې او د عربو مشرکینو دغسې ځان ته ستوري عبادتونه به کول د ستورو، نو بیا به ولې دغه ستوري پر موږ باران وکړي، د پلانکي قوم ستوري پر موږ باران وکړي. مطرنا بنو کذا، دغه شان یې فاعل حقیقي بلل. هیڅ شی په دنیا او آخرت کې فاعل حقیقي موثر حقیقي نشته غیر د الله جل وعلا څخه. البته اسباب شته، دوایي ده، څوک ناجوړي خدای پاک یو سبب پیدا کړی، تعویض و ساز دی چې هغه قرآني وي، د احادیثو څخه وي د نبي صلی الله علیه وسلم، دا یو سببونه دي خدای پاک په هغه سره جوړ کړي هغه څوک. او دا هغه رقم نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که څوک کاهن، ساحر، کوډګر دا کتنې والا ته راغلی او تصدیق یې د هغه د خبرو وکړي، لم تقبل له صلاة 40 یوما، 40 ورځې د لمونځ باندې نصیب کېږي. رواه مسلم. نو ورتلل و ساحر و کاهن و کوډګر لره دا ناروا عمل دی، حتی ډیر کارونه هغه کوي چې څوک یې تصدیق وکړي وایي د ایمان څخه وځي مرتد کېږي. نو اوس بعضې ښځې دي دې ظالمانو ته ورځي، دي کهانتونه، سحر، جادو زده کړی وي بیا یې پټوي. وستالو فتنه ده په ښار کې چې یو چا ته مرکه وکړي چې هغه نجلۍ ور نه کړي، بس خامخا یو کوډګر ته دی ځي. دا ودونه چې کېږي چې ودونه وکړي، هغه ځوان پر خپله بیبي باندې بند وي، بیبي پر خپل ځوان باندې دا خپلې خونې ته وایي نسو ورتللی. دا ټوله ساحران چې زموږ په جامعه کې وجود لري. نو دا اعمال چې دي دا ګناه کبیره ده، لمونځ یې 40 ورځې نه صحیح کېږي، دغه ادنا مرتبه ده. ډېر داسې خبرې دي چې کافران یې کوي، کاهنان یې کوي، ساحران یې کوي، د هغو باندې تصدیق ارتداد دی، سړی مرتد کېږي د اسلام څخه په اوس. نو ځکه دا کاهنان چې دي، ساحران چې دي، دا جادوګران چې دي، دا وایي شاګردان د شیطان دي، شیطان دي ته شان وشي. شیطان کافر کله کله یوه خبره د ملکو څخه واوري، بیا نو راسي د خپل شاګرد، د خپل بچي ته چې ساحر دی، کاهن دی، جادوګر دی، کوډګر دی، دې ته چې کوي یوه هغه خبره وي، 100 خبرې د درواغو نورې په ورګډې کړي، وایي داسې دی و داسې دی و داسې دی. نو کله کله یو څوک وایي چې دا دی ساحر و کاهن دا خبره وکړله، نو هغه دغسې سول، نو هغه یوه خبره یې د ملکو څخه اورېدلې وي چې د الله جل وعلا حکم په صادر سوی وي، ملکو ته سپارل سوی وي، د ملکو څخه دوی زده کړي وي، او د خپل کاهن ته بیا هغه خبره کړې چې دا ستوري نه دا بستر کې د ستورو پر دې شیطانانو دي کېږي دغسې اسمانو ته دې غوږ نیولی. نو یوه خبره هغه یې اورېدلې وي، 100 درواغان نور د ځانه څخه پکښې ورګډ کړي. نو بعضې د دې شانو څخه وایي سره بدپرستي امر ته ویل سوی ده چې څوک سحر کوي، جادو کوي، کوډې کوي. او دا هغه رقم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، حدیث دا ابو داود دی په اسناد صحیح سره، وای من اقتصب شعبة من النجوم، کچا ازده کوي وایست یو شعبه د نجومګرۍ څخه، فقد اقتبس شعبة من السحر، د یو شعبه د سحر څخه واخیستل، زاد ما زاد، هر څونه چې دی زیادت کوي په دې نجومګرۍ کې، د ده زیادت په سحرګرۍ کې روان وي. نو دغه شان چې دي نبی علي رضی الله تعالی عنہ هم داسې ویلي، الکاهن ساحر، کاهن چې دی هغه ساحر دی، و ساحر چې دی هغه کافر دی، د دې په منځ کې چندانې فرق نشته. نو یو انسانان باید په خپل آینده کې فکر ووایي چې زه خو الله جل وعلا لرم، هغه مې خالق دی، هغه مې مالک دی، هغه علی کل شیء قدیر دی،
نو زه څه ضرورت لرم چې زه بیا سحر کوم، جادو کوم، کوډې کوم او بیا مسلمانان سره در بدره کوم. ډېر عام سوي دي اوس موږ ستاسې په ښار کې دا تعویزګرۍ، کوډې، جادو. زما ورونه په دښمني اخته، مور پلار په دښمني اخته او قریبان په دښمنۍ اخته. یو مخ په بې اتفاقۍ کې خلک روان وي، دغه د کور ښځه یې تللې وي ساحرو، کوډګرو، جادوګر ته، هلته یې دغه شی راوړي. ښه ښه ځوانان یې مغزه یې کار نه کوي، ښه ښه ځوانان یې د چا کارونه ور بند کړي. خو دا ضرر د سحر ده، دا اثر پر چا نه کوي خو الا باذن الله، په اذن د الله جل وعلا یې کوي. دا مؤثر دي په خپل ذات کې، ډېر بد اثر کوي پر انسان باندې. زموږ پر نبي صلی الله علیه و آله وسلم باندې هم دغه سحر کافرانو کړی و. بیا د زروان یو څاو، وچ څاو، بدې خرابې ژېړې اوبه پکښې ولاړې وې لکه د نکروز سړی پرې وي هغه اوبه یې. په دې کې د نبي صلی الله علیه وسلم د سر وریښتان په ژمنځ پرې داسې غوټې ورکړې وې، ور یې ښخ کړي وه په دا څا کې لویه ډبره یې پرې ښه. نو دغسې ډېرې په تکلیف کې زموږ نبي صلی الله علیه وسلم چې بیا الله جل وعلا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ورته نازل کړل. د ویل یوه یوه غوټه خلاصېدل دی مبارک جوړېدی. نو زموږ دغه سلسلې، دغه مشکلات ډېر مسلمانان اوس هم اخته دي او دا اکثره چې صادریږي دا د ښځو څخه صادریږي. ښځې ورځي هغه جادوګر ته، ساحر و کوډګر ته ورځي، هغه دغه شیان ورکوي چې مسلمانان په شل قسم عذابو و مشکلاتو باندې اخته کوي. نو باید موږ تاسې چې لازم دی چې د دې بدو شیانو څخه ځان وساتو. اقلا مرتبه یې دا ده چې 40 ورځې د لمونځ نه صحیح کېږي او ګناه کبیره ده. او که نورو خبرو تصدیق یې ورکول سي سړی مرتد کېږي، د اسلام ووځي. نو د کافر د خدای دښمن دی. نو چې انسان کافر سي بیا نو د ده دا ژوند و، هغه عبادتونه و، هغه اسلامیت، دا ټوله د کاره ووتي، دا ټوله ولاړی. او ابدي دوزخ چې ځای دی هغه د کافر ځای دی. نو په دې وجه باندې سړی باید د دغو خلکو څخه خپل ځان را وګرځوي، خپل اولاد را وګرځوي او خپلې ښځې را وګرځوي. البته هغسې ښه علما چې تعویضونه لیکي، قرآن لیکي پکښې، احادیث د نبي صلی الله علیه وسلم دعاګانې پکښې لیکي، دا ټول امت دا په دې کې کم بدي نشته، دا جائز دی. دا هم دم پکولی سي، هم ساس پکولی سي او هم تعویض پکولی سي. او پاته شول هغسې مجهولې کلمې چې هغه د سحر کلمې دي، هغه د شرک کلمې دي، هغه د جادوګرۍ کلمې دي، هغه چې دي دا ناروا دي. دا چې شیان چې لیکي دې ته ورتلل ناروا دي، ځکه د ساحر چې دی هغه ادنا درجه یې دغه ده چې دی کافر کېږي په دې کلمو سره، د کفر کلمې. نو چې د کفر کلمې شولې، د کفر پر کلمه باندې تصدیق و باور کول سړی د اسلام څخه باسي. نو په دې وجه باندې د دغو شیانو څخه به موږ تاسې ځانونه ساتو. خپلې ښځې به اجازه نه ورکوو. ښځه چې د کوره وځي تر هغه وخت چې بېرته کور ته راځي د خدای لعنت پر وري. او دا ښځه خو ناقص العقل و ناقص الدین ده. نو عقل یې نسته، په تا به پر ګران به یې یو چم یو تعویض به در کړي، ته به لیونی کړی. ډېر مړونه یې لیونیان کړي. دا د ګرانښته تعویض پکې هغه د کوډګرو د جادوګرو د ساحر تعویض وي، ګرده شرکي و کفري کلمې پکښې کې وي. ته ښه مسلمان یې په غاړه یې در وزړي، یو ځای درته شخص ستا نوم ور واچوي، هغه تا لیونی کړي. دا اوس دا تا پر ځان ګرانوي یا ځان در باندې ګرانوي، هغه دې لیونی کړي. نو د ښځو خو دغسې عقل. نو داسې چا ته ورتلل دا خو بیخي ناروا عمل دی. بیا چې څوک تعویض کوي هغه ښه علما سته، ښه آیاتونه و حدیثونه قرآن در باندې دموي، ښه سیدان سته، د سیدانو په خولو کې بیا ډېر اثر پروت دی چې زه و ته به ستا قرآن شریف پر یو مریض ووایو، د یو آیات ووایي، د یو آیات پر مؤثر دی. نو په دې وجه چې خدای پاک د دې په خولو کې ډېر اثر ایښی دی، تاثیر یې ایښی دی. ښه سیدانو ته ورځي او دغه رقم ښه علماو ته ورځي او دا شان یې ګوري چې دغه شان قرآني و اسلامي شان موږ ته رالیکي، نو دا شان سم دي. او که دا نه وي دا نور ګرد کفري و شرکي و شیطان و د دغو شاګردان دي، د دغو الفاظ درته لیکي، د شیطانو، د شدادو، د فرعون، د حامان صفتونه درته لیکلي، په غاړه یې در راچولی. او هغه د خدای دښمن دي، د خدای د رسول دښمن دي، هغه زموږ د اسلام دښمن دي، زموږ د ټولو اسلامي مسلمانانو دښمنان دي دا کفار.
دوی دغه شان په شوره کې حتی په یو تعویض کې د اوس عصر دا لوی کافران چې د امریکا باچیان دي